ویروس کرونا، آفت مرگباری که جهان را به وحشت درآورده است. مبارزه‌ای که رهبران مذهبی، سیاسی و حتی مخالفان مسلح حکومت را در یک صف قرار داده است. پر کرونا ډیری کوم کسان اخته کیږي؟ څنګه نورو ته خپریږي؟ او په دې اړه سم او ناسم معلومات کوم دي؟ آزاد جرګې ته ښه راغلی. زه شازیه حیا یم. د بي بي سي د آزاده جرګه د نورو آزادو جرګو پرتله توپیر لري. په دې آزاده جرګه کې موږ ګډونوال نه لرو، خو د افغانستان له ګوټ نه خلکو خپلې پوښتنې او انګیرنې موږ ته رالیږلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ستر سلاکار ډاکټر وحید مشروع او د کابل پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي استاد او د کابل یو تر ټولو مهمو جوماتونو وزیر اکبر خان جومات خطیب ډاکټر صاحب ایاز نیازی زموږ د خپرونې میلمانه دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ساختار برنامه امروزی ما با رعایت حفظ توصیه‌های وزارت صحت عامه با ویژه شستن دستان و فاصله میان افراد ترتیب داده شده است. برنامه ما را با پرسش از باشنده از ولایت هرات آغاز می‌کنیم. به نام خدا فاضلی صالحی هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات. و سوال ما از اشخاصی که در پنل نشسته هستند این هست که برای ما بفهمانند که زیادتر کدام طبقه آسیب پذیرتر هستند از ویروس کرونا. دکتر صاحب، به نظر شما کیها زیاد در معرض خطر قرار دارند؟ تشکر. من خود سزم حضور شما بیننده محترمتان استاد بزرگوار در سلام و احترام و آرزوی صحت و سلامت دارم. اسم شما اشاره کردین متاسفانه یک آفت بسیار بدی را امروز جامعه انسانی تجربه میکنه. در پاسخ به صحبتی که خواهر ما داشت و در پیامی که معمولا در قالب تمام گفته‌های وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان و یافته‌هایی که مرکز کنترل امراض ساری آمریکا رویش کار کردن نشان میده که آسیب پذیرترین قشر در خانواده و در جامعه و در کشورهای مختلف در برابر این آفت ویروسی کووید 19 او تعداد از افراد است که یک سنش بلند باشه، دو مقاومت عضویتش به دلایل مختلف، سوء تغذیه، کهولت سن و یا ابتلا به یکی از امراض مترافقه دیگه، مثلا سرطان داشته طرف، مشکل قلبی دراز مدت داره، فشار خون داره، دیابت داره و یا هر مرض مزمنی که در سن بالا سبب شده باشه که سیستم معافیتی عضویت به شمول او تعداد امراض ویروسی که مستقیما سیستم معافیتی عضویت مثل ویروس ایدز مورد حمله قرار میده، این تعداد افراد آسیب پذیرترین قشر در مقابل ویروس کرونا است. متاسفانه آمار جهانی هم نشان میده که ما زیادترین مرگ و میر در افرادی که از سبب ابتلا به ویروس کرونا حیات خود از دست دادن در این قشر داریم و یافته‌های ما در افغانستان هم نشان میده که از میان 15 افغانی که تاکنون از سر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن، زیادترینشون افراد است که در رده سنی بالا قرار دارن. مقصداً از سن بالا از 40 به بالاست یا از 50 به بالا؟ سن بالا نظر به امو حد اکثر سن جوامع در کشورهای مختلف فرق میکنه. در افغانستان از 55 به بالا سن بالا رو ما تلقی میکنیم، 55 تا 60. معمولا از این سن بالاتر هم سیستم معافیتی عضویت ضعیفتر هست، یک و دوما وجود امراض مترافقه. یکی از امراض مزمنی که سبب شده مقاومت عضویت تضعیف بشه میتونه زمینه ساز هم ابتلای به ویروس و هم متاسفانه هلاکت از ناشی از ویروس میتونه باشه. سوء تفاهم با وجود نبیه. البته این مرض همه را گرفته میتونه، تنها کسانی که سنشان بالاستن زیاد در مرض خطر قرار دارن. درست؟ دقیقاً. اطفال بسیار با سن پایین میزان ابتلایش کمتر هست، شواهد جهانی هم نشان میده، ولی در کل این به معنای این نیست که اینا آسیب پذیر نیستن. پیام واضح رئیس سازمان صحی جهان خطاب به جوانایی است که به این باور داشته باشین، شواهد نشان میده که ویروس کرونا میتونه هر جوان را مبتلا بسازه و متاسفانه شواهد هم نشان میده که ویروس کرونا در جوامع مختلف از جوانا به حد بسیار وسیع قربانی گرفته. سوال دوم را از ولایت خوست داریم. نور محمد عبید د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پوښتنه مې دا ده چې موږ په ټولنه کې چې کله خلک سره مخامخ کېږي کرونا وایروس په اړه هغې نه پوښتنه کې
دوی یایی چې میگ مسلمان جو 15 وخت المینځ او داس کو تلاوت کو دا مریضی د مسلمان د قرآن نه نه پوښتنه مې دا چې آیا رښتیا د مسلمان د کفار ترمنځ توپیر لري خاص د کفار د قرآن د آیا د مسلمان د قرآن هم ده. نیازی صاحب نور محمد ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړله. څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې د پاخه عمر لرونکي کسان د دغه وایروس یعنی هغه خطر سره ډېر مواجه دي او ستاسو په مقتدیانو کې هم تر ډېره هغه پاخه عمر لرونکي کسان دي. خو دلته د ما سوال دا ده چې تاریخ به شاهد وي محراب او منبر به د دغه بحران په حل کې مرسته وکړي یا نه؟ بدون شک لکه څنګه چې یو غیر مسلمان په ویروس کرونا مبتلا کیږي او مسلمان هم په ویروس کرونا مبتلا کیږي او دا اوس یو نړیواله وبا ده. نړیواله بحران دی او پاتې شو د خبره چې کله چې مونږ آگاهانه ګامونه پورته کو او خلک پوه کو ځکه خصوصا خپل ملت ته چې ګورو چې کوم باور چې افغانان په منبر لري او په علماو باندې لري دا په دکترانو باندې او په خلکو باندې نه لري. نیازی صاحب تا به حال ملا امامان قسمی که باید عمل میکردن و کمک میکردن کمک نکردن. حتی برخی از ملا امامان خلاف توصیه هایی که از طرف وزارت صحت عامه داده می شود عمل میکنند. ما بسیار باید در این مورد متوجه باشیم که با یک ملت سر و کار داریم که 100% متدین است. یعنی شما باور بکنین که وقتی که ما میگیم که از در صفا کمک فاصله بگیریم، من دیروز شاهد همین صحنه بودم که یک کسی استاد شد در برابر من گفت خلاف سنت گپ زدی. گفتم ما برادر موضوع خلاف سنت نیست، در اینجا وقتی که خطر انسان تهدید بکند در اونجا حتی فرض ترک می شود، سنت دور بمانیم. باید بسیار به یک شکل محتاطانه ما مردم خود به این شکل قناعت بتیم. یعنی دکتر صاحب باید ذهنیت سازی شود. خب حالا میریم با سوال، بعداً باز پس به شما برمیگردیم. سوالی داریم؟ من لینا سربلند هستم از ولایت تخار، باشنده مزار شریف. مرزها باز است و روزانه اکثریت مردم از کشورهای دیگر وارد افغانستان میشوند و از طرف دیگر مردم توانایی حضیر هم نداره که اون معافیت خود بلند نگه بدارند و در کل سوال من است که با وجود چنین شرایطی که فعلا ما داریم چقدر مردم میتونه که از باعث مرض کرونا آسیب پذیر باشند، آسیب پذیر شوند. دکتر صاحب مجروم لینا به مسئله خوب اشاره کرد در مورد باز بودن مرزها. قبلا شما گفتین که ها در معرض خطر قرار دارند. حال از نگاه موقعیت جغرافیایی ولایات اگر شما در مورد آسیب پذیریشان بگوین. تشکر خواهرم. به یک نکته بسیار خوب اشاره کردن و یکی از مباحث است که از بد و شیوع ویروس مخصوصا در چین ما با این انتقاد و با این دید مواجه بودیم که آیا مرزها باز بمانه یا نه. در وقتی که ویروس در کشور ایران شیوع کرد اصلا تصورش نمیشد که در کشور با نظام صحی قدرتمند مثل ایران به این وسعت اشتباه رخ بده و با این وسعت ویروس کرونا شیوع کنه. به هر صورتش اگر از دلایلش بگذاریم، چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم که بسته کردن مرزها با وجود از اینکه دولت افغانستان و وزارت صحت عامه در اول تصمیمش بر ممانعت باز بودن مرزها بود، در عمل ثابت شد که به دلایل منطقی نه معقول بود، نه منطقی بود، نه عملی بود که مسئولیت شما نسبت به انسان در کلیت و نسبت به هموطنتان شهروندتان چیست. شما چطور میتونین مرز 2220 کیلومتری را که با ایران دارین که متاسفانه یکی از مجاری عمده در سطح بین‌المللی بر قاچاق است و دولت ها نتونسته در 20 سال 40 سال گذشته ای را سد معبر کنه، شما روی 10-20-30 هزار نفره که هر روزه میآید و از یک آتش، از یک مصیبت، از یک آفت فرار میکنن جلو از رو بگیرین. یک روز ما مرز اسلام قلعه را بسته کردیم، 10,000 افغان با پشت مرز جمع شد و داد و فریاد پلیس ایرانی هم بلند شد و پلیس افغان هم. با توجه به تمام شواهدی که موجود بود و در پهلوی از ما کیسای بسیار زیاد را داشتیم و داریم که افغان ما نصف خانوادهش خانمش این طرف است، خانمش اینجا آسیب پذیر هست، شوهر در اون طرف به خاطر کارگری رفته، در اونجا هم دیگه کار بر از اون موجود نبود که ابنا را معیشت کنه. به هر صورتش مسئولیت را که دولت افغانستان داشت، مسئولیت را که وزارت صحت عامه افغانستان داشت، مسئولیت را که جامعه داره، ما دارم، شما دارین در مقابل از همون وطنی که به خاطر مصیبت‌های 40 ساله از وطن فرار کرده بود. مشوره ها، توصیه‌های سازمان صحت جهان به صورت واضح از روز اول تا قبل از اعلان پاندمی جهانی ای بود که به هیچ صورت باید که سفر و تجارت متاثر متضرر نشه در هیچ جای دنیا.
چی برسه که سفرهای سفری اصلا سفر اختیاری نیست، یک برگشت اجباری است که به دلیل مصیبت شهروند و هموطن ما برمیگشت. کاری که ما کردیم، ما در 14 مرز زمینی از ما افغانستان یک نکته رو متوجه باشین که در بحث مبارزه با کرونا ما ریکورددار هستیم. وزارت صحت عامه افغانستان، دولت افغانستان به دلیل بازی زمانی که ما قبل از انتشار ویروس افغانستان داشتیم، اقدامات را که وزارت صحت عامه روی دست گرفته، وقتی که ما به لیست اقدامات کشورهای پیشرفته دیگه میبینیم ما ده ها قدم از اونها جلوتر هستیم. در مقابل ویروس کرونا که متاسفانه یک آفت است که کلانترین قدرت‌ها را به زانو در آورده، شما اصلا استراتژی و هدف جهانی برای نیست که شما او را همین لحظه محو کنید. بله. تلاش بر است که این منطق باید که به صورت همگانی درونی بشه. است که شما باید تلاش بکنید که شیوع وسیع از به تأخیر بفته تا شما زمان لازم برای اتخاذ آمادگی و اهتمامات داشته باشین، یک. و دوما در مرحله بعدی در قسمت محدود ساختن شیوعی اقدام کنید. تشکر. نیازی صاحب، قسمی که مسئله باز بودن مرزها مطرح شد، همین قسم درهای بسیار از خانه ها و مساجد هم باز است و نگفتن به مهمان و نمازگزار از لحاظ سنتی و دینی غلط پنداشته میشه. حال در چنین موارد عالمان دین چی کرده میتونن؟ بله، پیشتر خدمتتان عرض میکردم که باور مردم به دین خیلی بالاست. از این باورمندی باید علما به شکل بسیار محتاطانه مدلل مردم قناعت بدن. یعنی نقشی علما در قناعت دادن مردم، وقتی که ما میریم به طرف خود مراحل خطر، ولی در وقتی که خطر تهدید بکند به هیچ وجه اسلام اجازه نمیده که مصافحه کنیم. و در جامعه ما با همه احترامی که به مردم خود دارم، با ارزش ها پابندی هاشان از حد زیاد است، ارزش ها باید ارزیابی شود در چوکات احکام، که ما وقتی که دین مبین اسلام یا احکام شرع به دو بخش تقسیم بندی می شود، بخش عزیمت و بخش رخصت. وقتی که هیچ آگاهی نبود اصلا برای چنین حالتی، تغییر دادن یک انسانی که او میگه که من حتما با امر تو مصافحه میکنم، با هیچ وجه من نماز جماعت ترک نمیکنم. حتی بس اوقات ما به جناب وزیر صاحب حج و اوقاف هم به معینیت محترمشان ارتباط داشتم و در این مورد بسیار محتاطانه گام برداشتن. حتی گفتن میشه که نمازهایتان در خانه هایتان بخوانین و همچنین میشه که در خانه ها جماعت بکنین. در اینجا اصلا یک مرحله ما ضرورت داریم به اینکه مردم آگاه بسازیم. یادآوری از وزارت حج و اوقاف کردین، دستوری که اونا دادن چی است؟ تنها حکم وزارت حج و اوقاف نیست. وقتی مرضی که حیات انسانها را در یک تجمع، در یک جامعه تهدید میکند و شکلی بسیار خطرناک، در اون صورت اسلام حکمش تغییر میکند، از طرف عزیمت به طرف رخصت میرود. یعنی ما میتونیم به مردم خود بگیم که امو فضیلتی را که نماز جماعت در مسجد داشت، امو فضیلت فعلا در خانه میتونین به دست بیارین. یک. دوم از اینکه وقتی که شما ناگزیر به مساجد میروین، قلبتان نارام است، این مسئولیت دولت است و این مسئولیت ارگانهای زیربط است که باید مساجد تعقیم شود، مساجد دواپاشی شود. دو. مسئله بعدی عزیزه که وقتی که مردم به مسجد می آید باید چند چیز رعایت بکنن. خود فاصله را رعایت بکنن. در یک وقتی که ما صحتمند بودیم، خود پیوست بودن سنت بود. حالی همین پیوست بودن اسلام میگه سنت نیست، بلکه وقایه جان مقدم است. موضوع بعدی که بسیار مهم است که او را باید خدمتتان عرض کنم، موضوع عزیزه که اگر یک انسان مشکوک می باشد، یک انسان مصاب می باشد، اگر او مراجعه نمی کند به مراکز طبی که متاسفانه یک تعداد زیادی از افغانهای ما این موضوع را بسیار به دست کم می گیرند و با مو مشکوکیت به مصاب بودنش وقتی که به فامیل خود برخورد می کند، وقتی که به تجمعات حضور پیدا می کند، خصوصا به مسجد می آید، او مرتکب بسیار اشتباهی بزرگ می شود. یعنی او گویا این که هم خود در معرض خطر قرار داده و هم یک جامعه را در معرض خطر. دکتر صاحب ډیره زیاته مننه. اوس په بلې پوښتنې ته لاړ سو. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. رویا پهلوی هستم، یکی از باشندگان اصلی ولایت هرات. من از کسایی و از بینندگان پنل پرسان میکنم که آیا این ویروس کرونا چی هست و کیها رو میگیره و هدف از این چی میباشه؟
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ که په لاند ډول همدغه پوښتنې ته تاسو ځواب ووایئ. دا یو نوی ټیپ دی، متاسفانه تر اوسه دقیق بیولوژیک او جنیټیک معلومات په اړه یې نشته. د ناروغ د تنفسي سیستم باندې دا یرغل کوي. اعراض علائم د بدن درد نه سردرد، تبه، ټوخه او نفس تنګي په شمول ده. او هدف د ویروس دا چې ما تاسو ته بیان کړ د ناروغ د تنفسي سیستم غیر فعالول ده. متاسفانه اوس اکثر هیوادو کې خپور شوی دی. تر ټولو نه زیات اوس شواهد ښیي چې ما ورته مخکې اشاره وکړ، کسان چې سن زیات نور سابقه امراض ولري، تغذیه وضعیت ضعیف اوسي، بدن کې نور ناروغۍ سي، دوی تر ټولو نه زیات اثر پذیرتي. ډیره زیاته مننه ډاکتر صاحب. قسمی که دکتر صاحب فرمودند علائم و اعراض ویروس کرونا تب و خستگی، سرفه، مشکلات تنفسی و درد عضلات می باشه. خب حال میریم به دنبال سوال دیگه. زه وزیر شاه د خوست ولایت د دوامونده ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نن سبا دلته په کلي او په ولسوالۍ کې داسې یلی کېږي چې داسې یو داود و، حتی د موږ سره په لوس کې هم دو لاته په جیب کې سره دو. نو دغه ځای تاسې کتلی شئ آیا دا داود د کرونا د بچ کولو په هغه مورد باندې څه هغه کړای شي که نه شي کړای. ډېره لکه دلته عامه ده دا خبره، حتی د تور چیخ خبره هم عامه ده او دغه داوم ده. موږ ته پوښتنه ده چې آیا دا داو کې هغه کړای شي سړی بچ کولی شي که نه شي بچ کولی د کرونا نه. دکتر صاحب یک معلومات نادرست در مورد ویروس کرونا وجود داره. قسمی که وزیر شاه از خوست به این مسئله اشاره کرد، مثلا نوشیدن چای سیاه، خوردن خاکشیر و خوردن شویست و دم دارو، این مرض علاج کرده میتونه؟ متاسفانه دا هغه شایعات چې فیسبوک زیات خپریږي زموږ وطنوال یو څه پریشان کړی دی او دا سبب ګرځي چې د روغتیا وزارت واقعي پیامونه په دې ګډوډۍ کې ورک سي. دا یو ویروسي مرض ده، نوی ټیپ دی. په دنیا کې په هیڅ هیواد کې پرمختللي اقتصادي هیوادو کې هم ورته درملنه نشته. تر هغې نه بد خبر دا دی چې تر اوسه دې دپاره چې دا نوی میوټیشن ده، دې دپاره تر اوسه واکسین اختراع شوی نه دی. یوازنۍ د مخنیوي لاره وقایه ده چې د روغتیا وزارت پیامونو ته توجه وسي، د ګڼې ګڼې ځایونو مخنیوی وشي. چې یو تعداد بیکار کسان متاسفانه غیر تایید شوي معلومات خلکو ته خپروي. د دې ترڅنګ یو بل لوی مشکل چې په دې ټولنه کې شته هغه دا دی چې متاسفانه چې تعداد ډیر نه دی، خو متاسفانه مضریت او مشکل ډیر غټ دی. هغه یو تعداد هغه مضر د ټولنې غړي دي چې د دې فرصت نه د خلک د مجبورۍ نه استفاده کوي، د خلک د بېسوادۍ نه، د خلک د اعتقاد او اعتبار نه استفاده کوي، په مختلفو نومونو د خلکو نه پیسې اخلي، د یوناني دوا په نوم، د شوینده په نوم او نه پوهېږم د تور چای په نوم، هر شي خلکو ته مې پیام یو د روغتیا وزارت یو مسؤلانه خبره دا ده چې دا ناروغي د اوس لپاره دوا نه لري. نو خلک کومې سرچینې ته غوږ ونیسي؟ په کومې سرچینې باور وکړي؟ د روغتیا وزارت د مختلفو منابعو د طریقه خپل پیام رسولی، ستاسو د رسانیو نه، د منابعو د طریقه چې روغتیا د حج او اوقاف وزارت، زموږ مولوي صاحبان، ټول روغتیایي مراکز د طریقه، مدني ټولنې پروګرامو د طریقه، فیسبوکي صفحاتو، یعنی څه چې امکانات په دې وطن کې وه، څه چې امکانات و، د مسجد نه شروع، د روغتیا وزارت ادرس نه شروع، د رسانیو نه چې اکثر په مفت ډول دا ټول شایعات چې اوس فیسبوکو کې دي زه یادوم ډېر یو محدود فیصدي نه چې تېر سو، اکثر رسانې په مفت ډول روغتیا وزارت سره همکاري کړی. نیازی صاحب اجازه راکړئ یو پوښتنه به واخلم، بیا له تاسو نه د موږ یو پوښتنه ده. بله پوښتنه راخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرید احمد ایبت هستم، یکی از باشندگان ولایت فرا، فعلا در هرات می باشم. بین مردم دو باور عمومی وجود داره. یک تعداد به این باورند که کرونا یک مرض کشنده، ساری و بسیار خطرناک است و تعداد دیگه که معلومات کمتر داره تو فکر میکنه که این مرض یک دسیسه و یک توطئه است. آقای نیازی، در چنین شرایطی که آنقدر معلومات نادرست در مورد این مرض پخش میشه، خب وظیفه عالمان دین در رد این چنین شایعات چی است و همچنان نظر شنونده او بیننده که ما داشتیم در مورد از جواب دید؟ ما قبلا هم به تایید فرموده های دکتر صاحب مجروح اجازه بدین که یک چیزی گفتنی دارم.
یک چند روز قبل تلفن آمد که یک طفلکی پیدا شده است در یکی از ولایت ها و فقط چند جمله گفته است که به چای سیاه و بالای چای سیاه چارقل خوانده شود و این تا ساعت 10 بجه شب وقت داره مردم. خب من هم به شکل طنز گفتم که امی کسی که امی تبلیغات را اندازه کرده حرفوی نبوده است. اگر حرفوی می بود امیر یک 3 روز تمدید میکرد که چای سیاه یک کمکی بازارش بالا میرفت. بنابراین ما 2 مدرک داریم، منبع دین و منبع طب. طب و فقه با یک دیگر لازم و ملزوم است. ولی ما از این کار نمی کنیم. خواهر عزیزی را اجازه بدین که امروز به میلیون ها انسان به تکلیف روانی مبتلا است. به میلیون ها انسان بعد از شیوع ویروس کرونا. حتی یک کسی به من زنگ زد گفت که ما تمام خانه در نظرم کرونا معلوم میشه. ولی در پالوی از که ما یک نوع اختاریه یا یک نوع توصیه که فعلا ما در همون مرحله قرار داریم، وزارت صحت عامه واقعا با تمامی معنا مسئولیت خود ادا میکنه. با وجود امکانات کمی که داریم پلیس ما مسئولیت خود ادا میکند. یک جمله را فراموش نکنیم که در پالوی این همه برای مردم یک انگیزه برای زندگی بدیم، به این معنا که شما وقایتانه حتی الوسع دستایتان نظیف بشوین، پاک بشوین. این توصیه اسلام میگن نظافت جز ایمان است. جز ایمان است، ولی دین ما به ما گفته است در 5 وقت نماز ما باید جایمان پاک باشه. جای پاک، آب پاک و جای پاک و جامعه خود پاک دار. وقت نیت در نمازان رو به سوی قبله آر. این جمله به این معناست که مسجد پاک باشد، جای نماز پاک باشد، هوا پاک باشد، اکسیژنمان پاک باشد، آبمان پاک باشد، لباسمان پاک باشد، بدنمان پاک باشد که بهترین وقایه هست. و در پالوی از این توصیه های وزارت صحت عامه که با یک دیگر لازم و ملزوم هستند. اما اجازه بدین که در این موردی که بیشتر دوست ما گفتن در مورد دسیسه ها که مطلب است که یک دسیسه هست، نه خیر، یک چیزی هست که ما لمس میکنیم میره که مردم مرده رایست. یعنی مردم در جهان پیشرفته ترین کشور جهان ایالات متحده امروز در برابر یک ویروس کوچکی از طرف خداوند فرمان گرفته و داخل شده است. تمام جهان قرنطینه است. نیروهای اتمی امروز متوقف است، نیروهای بشری متوقف است، پروازها متوقف است، کارخانه ها متوقف است. امروز زمین این خطری که امروز دارد در مقطع تاریخ یاد ندارد. و این مرض نیست که با شویست و دعا علاج شود. بله دعا ما عقیده‌مند هستیم که دعا تاثیر خود دارد. در پالوی دعا. خب قسمی که آقای نیازی شما گفتین، دکتر صاحب گفتن، هم عالمان دین و هم دکتر صاحبا به شستن دستان زیاد تاکید میکنن. او څنګه چې موږ هم خپل خبرونه کې د کوزا او چلمچي هم دغه لپاره یې خدا چې خلک پوښي چې دغه وایروس د مخنیوي لپاره او یا هم دې چې په دې وایروس باندې اخته نسو د لاسونو مینځل ډیر مهم او اړین دي. اوس به ورسو یو بلې پوښتنه. سید اشرف سعادت هستم، فعال مندی و باشنده ولایت هرات. هرات دروازه متاسفانه ورود کرونا به افغانستانه، اما در اینجا شایعات پخش شده مبنی بر این که این شاید یک برنامه ساختگی باشه. این ربط میدن به مسائل دینی و خیلی از چیزهای دیگر در این داخل میکنن و حتی بعضیا میگن که نیاز به تداوی نیست، هر کس بمیره شهید میشه. در همچون شرایط آشفته چی تصویری ما میتونیم به مردم بدیم؟ راه آگاهی دهی و مبارزه با کرونا آیا این مشکل سردوچار نمیسازه؟ ما از اعضای پنل میخوایم که در همچون مواقع به همچون پرسش‌های چگونه پاسخ میتونم ارائه بکنم. بله، نو ډاکټر صاحب دې لپاره چې دا مسله واضح سي، تاسو دا راته ووایئ چې دا وایروس څومره وژونکی ده؟ مننه. یک چیزی که به دوستای ایرتی خو میگم اینه که یا به تمام افغانا، اولا که تیوری توطئه قابل رد نیست و مسئولیت وزارت صحت امنیه، مسئولیت یک شهروند امنیه که دنبال ازی بگرده که این ویروس های بیولوژیک، جنگ بیولوژیک، ویروس ساخت انسان یا ای که متاسفانه یک عکس العمل طبیعته. به هر صورت چیزی که امروز ما مواجه به هستیم و شاهد از هستیم اینه که این ویروس امروز وارد افغانستان شده، وارد جامعه شده و صحت ما، صحت شما، صحت هر شهروند تهدید میکنه. حالا ما هر فلسفه و روایتی که دنبال ریشه ازی بگردیم به هیچ عنوان درد ما رو دوا نمیکنه. متاسفانه این ویروس وارد جامعه شده،
در صورتی که اهتمامات گرفته نشه اکثر اعضای جامعه مبتلا میشه. شواهد نشان میده که میزان کشندگی از این مرض از 2% تا 15%. با نقاط مختلف جهان، کشورهای مختلف، جوامع مختلف با توجه به اهتمامات گرفتن، مقاومت ایمنی که به او جامعه موجوده، از 2% تا 15% شواهد مرگ و میر موجود است. حد وسط به ایران که متاسفانه از 70% اونجا ما مرگ و میر داریم. چیزی که تاکید میکنه به عنوان یک از مسئولین وزارت صحت عامه است که ما بیشتر از اینکه دنبال از این وقت خورزایی کنیم که این فلان کشور ساخته یا نساخته، اینه که چطور میتونیم خود خانواده خود و جامعه خود مسئول مسئله ده چې ځینې کسان بیا وایي چې زه په همدغه 2 سالانو کې نه راځم، زه هغه پاتې نور سالانو کې راځم او دا وایروس به ما ونه نیسي. څومره دا وایروس جدي او خطرناک ده؟ د ویروس یو شتوب دا دی چې هیڅ سپینو تور او افغان او غیر افغان دا نه پیژني او دا 2% هم تفکیک باندې متاسفانه شتوب دا دی چې دا عقل نه لري چې تفکیک وکړي چې څوک په 2% کې راوم څوک په 2% کې را نه وم. هر څوک چې بې احتیاطي وکړي، هر څوک چې روغبړ زیات وکړي، سلام ورکړي، لاس ورکړي او لاسونه پرې نه وي، ګڼې ګوڼې ځایو ته لاړ شي، هغه به په 2% کې شامل وي. مشکل دیگه است که 2% ثابت نیست که ما قطعا برای تاکید داشته باشیم که از 2% بیشتر نمیمونه. حتی اگه 0.2% هم باشه، چیزی که استاد بزو اشاره کرد، چیزی که دین میگه، چیزی که عقل میگه، حفظ جان فرض است، حفظ جان مسئولیت است. اگه 0.02% باشه، چرا ما دنبال ازی باشیم که ما دنبال 2% نمیایم؟ برادرت میایه، شما نه همسایت میایه، رفیقت میایه، پدرت میایه، نزدیکترین دوست، هر عضو از جامعه، هر وطن ما تو که بمره جان ما توسته. در این وطن متاسفانه ما به حد کافی قربانی دادیم. بیاین این روز است. شاید در گذشته ما میگفتیم که خب دستای بیرونی است، ما نمیتونیم مرگ و میر و این تلفات جلوگیری کنیم. امروز ما پیام به شهروند میست که خداوند امروز برات یک فرصت را مساعد ساخته که تو با یک کار بسیار ساده میتونی از مرگ و میر ده ها و صدها شهروند از وطن، هم وطنت مسلمان جلوگیری کنی. مگه ما مسلمان نیستیم؟ که خدا رو شکر هستیم. مگه اسلام نمیگه که نظافت جز ایمان است، جز نصف دین است؟ خب بابا با یک دست شستن، با یک جلوگیری از تماس مستقیم، با یک استفاده از ماسک در جای بسیار شلوغ، نرفتن در جای شلوغ، گوش دادن به پیام عالم دین، گوش دادن به دکتر که تمام امیدت بر سلامت جسمی به طرف ازوست، میتونه خودتانی افغانستان حفظ کنه. ما پیام میست که اگر میخواین افغانستان حفظ کنین، با پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنین، قرنطین و ملاحظات بهداشتی را رعایت بگیرید. په بل برخه کې په دې خبرې وکړو چې کوم ټکو ته باید پام ونیسو. نیازی صاحب، کله چې یو کس د همدغه وایروس په وړاندې بې پروایي کوي او یا هم وایي چې زه له سره تېر یم باندې وځي، دا خو ډېر نور مسلمانان او یا هم کسان خطر سره مخ کوي. دا خپله څومره لویه خطا او ګناه ده؟ د څنګه یو تهدید راځي، ویروس وي، میکروب وي، بکتریا وي، هر څه چې وي، هر بیماری وي، یو سړی وایي چې زه نه کوم دا کار، تداوی نه کوم. سره د دې چې اسلام په دې باندې تاکید کړی دی چې تداوی وکړي. داوا یا عباد الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تداوی وکړئ د خدای بندگانو، تداوی وکړئ. نو که چیرې غفلت وشي نو دا په خپله لوی جرم دی. یو دا دی چې یو انسان په خپله مشکوک یا مصاب یا بې پروایي کې ځان، مطلب دا چې ووژل شو، مات شو، مطلب دا چې وفات وکړو، د سبب وشو چې کورنۍ مصاب شو، سبب وشو ټولنې مصاب شو. د ټول ګناهونه په دغه انسان چې په خپله پوهېدو او د خپل ژوند نه دفاع ونه کړو. ډېره زیاته مننه. ورځو بلې پوښتنې ته. سهیلا عمری از ولایت کندز باشنده بلخ، در مورد کرونا شایعات وجود داره که از پوست دست، از لعاب دهن، از نزدیک شدن یا تماس نزدیک سرایت میکنه. آیا این حقیقت داره؟ کرونا همینگونه سرایت میکنه؟ دکتر صاحب مجروب، میشه به قسم تفصیلی معلومات بدین که ویروس کرونا چطور از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه؟ تشکر. شواهد فعلی که نشان میده از طریق ذرات مایع و هوا در فاصله 1 متری قابل انتقال هست. عمده ترین مسیری که این ذرات میتونه قابل انتقال باشه در بدن عضویت از طریق دهان است و بینی هست و شواهد دیگه هم نشان میده که از طریق غشای چشم قابل انتقال هست. این مسیر بسیار عمده هست. به می دلیل در گذشته ما در مکانهای مشخص، ولی امروزه به خاطر که انتشار وسیع اجتماعی مشهود هست، در عکس ما امر به قرنطین کردیم و در صورتی که در مجامع کلانتر فرد اجبار به حضور داره باید از ماسک استفاده کنه. منطق استفاده ماسک هم جلوگیری از ورود این ذرات در دماغ و دهان و فرد
که ماسک پوشیده و هم جلوگیری از انتقال از به فرد دیگه است. در صورت امکان عینک یک از موارد دیگه است که میتونه از انتقال ذرات به داخل چشمم جلوگیری کنه. امکان انتقال در چشم کمتر است، به خاطر خداوند می لطف کرده بحث پلک زدن، مژه، مایع کیمیایی تمام از این میتونه ممانعت کنه، ولی به صورت قطعی امکان جلوگیری از اون نیست. یک شواهد فعلی نشان میده که به هیچ عنوان از روی پوست انتقال نمیکنه. دلیلی که ما میگیم دستایتان بشورین است که ویروس میتونه انتقال نمیکنه از دست، اما در جلد دست میتونه موجود باشه، زنده باشه، اونجا میتونه زنده بمانه. شما میره به دهانتان میزنین، به دماغتان میزنین یا به غذای میزنین که رو میخورین. به این خاطر تاکید توصیه وزارت صحت و نهادهای صحی بر است که شما دستایتان رو روز 20 تا 30 مرتبه و هر مرتبه بر 20 تا 30 ثانیه یا 3 دفعه کلمه مبارک بخوانین، دستایتان بشورین با استفاده از صابونی که مطمئن هستین پاک میکنه. این از شیوه انتقالش است. شیوه وقایش تمام او شیوه‌ای است که از تماس دست و یا ذراتی که به دهان بین انتقال میشه جلوگیری میکنه، که استفاده از ماسک هست، جلوگیری از تماس مستقیم مثل دست دادن و بغل کشی هست، حفظ حداقل فاصله و در وضع بهتر 2 متر فاصله هست. امروزه در شهرهای بزرگ ما قرنطینه خانگی هست که دغه مسائل ترازو په قرنطین ته یو بل پښتنه به واخلو. الرحمن الرحیم. زه بختي مولا سیدی د ننګرهار ولایت د بټیکور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د ننګرهار ولایت د زیاتره سیمو ځوانان خارج هیوادونو ته او په خاص ډول ایران ته د مزدورۍ لپاره تللي وو، یا ځوانان اوس خپل هیواد او سیمو ته راستانه شوي دي، چې د دې جملې څخه زموږ د ولسوالۍ د یو کلي 80 ځوانان راغلي دي، چې اوس یې خلک ستړي مشو مجلسونو او روغبړونو ته ورځي. زما د درنو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دغه ناسته او مجلسونه به کوم مشکلات او ستونزې رامنځته کړي او په خاص ډول د کرونا په زیاتوالي کې څومره خطرناک تمامېدی شي. بله نیازی صاحب تاسو ته راګرځم دا پوښتنه به م له ډاکټر صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب وزارت په دې اړه څه وایي، خاصتا دغه مسافر چې له هغو هیوادونو نه راغلي چې هلته دغه وایروس ته خصوصا پاکستان او ایران په دې اړه وزارت څه وایي؟ زموږ جدي تاکید ټولو ته ټول هیوادوالو ته دا دی چې مخکې در دې نه یوازې ایران او چین او ایټالیا اوس د هر هیواد نه چې راځئ د هر هیواد نه چې راځئ کوشش وکړئ چې د تماس مستقیم تماس نه مخنیوی وکړئ. 14 ورځې کور کې حداقل د قرنطین په حالت کې البته هغه مسافر چې د هر هیواد نه چې مسافر اوس راځي، حتی د معروفو ولایاتو نه هم اوس که راځي، حداقل د احتیاط دپاره 14 ورځې کور کې پاتې سي، حتی کور کې د نورو سره د مستقیم تماس نه مخنیوی وکړي. په دې ډول کولی سي هم ځان مسؤل وساتي، هم کورنۍ او هم ټولنه. که داسې مثالونه هغسې چې ورور ورته اشاره وکړ، نتیجه یې دا ده چې اوس موږ د اوله ورځو کې یو کیس درلود، هغه مو کنټرول کړ. اوس متاسفانه کیسونه زیات شوي د هیواد په کچه، او که دې موضوع ته توجه ونه سي، موږ د مولوي صاحبانو د وزارت د روغتیا وزارت پیامونه جدي ونه نیسو، دا یو لوی تهدید دی هیواد ته، امنیت ته، روغتیا ته او زموږ ژوندانه ته. ډېره زیاته مننه. ورځو بلې پوښتنې ته. زینب افغان یم، په خوست کې مدني فعاله. زما پوښتنه او اندېښنه دا ده، نو په دغه وایروس د مبتلا کېدو سره زما په فکر سره چې خویندې ډېرې مخامخ کېدای شي، نو څه ډول پکار دی تر څو له دغه وایروس څخه دوی هم خبرې شي او ځان نه وساتي؟ او بله پوښتنه مې په دې ډول ده چې هغه اعراض علایم څه دي چې خویندې کولی شي تر څو پوه شي چې زه په دغه وایروس باندې مبتلا یم؟ دکتر صاحب اشتراک کننده از خوست در مورد آگاهی خانم‌ها پرسیدن. خب حالا وزارت صحت عامه به خاطر آگاهی خانم‌های روستانشین اقدامات کرده؟ تشکر. یک نکته بسیار خوب ریخواهر اشاره کرد که تعبیر بر این نباشه که چون خانم از خانه بیرون نمیشه معروض به ابتلا به ویروس نیسته. و مثلا در بعض موارد ما میبینیم میگن که تمام فامیل ما در خانه قرنطینه هستیم، فقط یک نفر میره و میاد. یک نفر میتونه خیلی راحت ویروس بره و تمام خانواده را مبتلا بسازه. قرنطین بودن در کنار از یک مزایا داره، اگه به شکل درستش به دقت توجه نشه، به عوضی که یک نفر تنهایی مبتلا شه، خانواده همزمان تمامش مبتلا میشه. و مصاب ساختن و یا ناقل بودن ویروس به این معنا نیست که شما خودتان مصاب باشین بعدش به خانه انتقال بدین. شما میتونین خودتان مصاب نباشین، خریطی سودایی را که میارین، لباس را که میارین، دستتون که مولوی صاحب اشاره کرد، این میتونه آلوده باشه. خب حالا به خاطر امی اقدامات ویژه صحت عامه فاکتور اگه برام بگین به خاطر امی خانم‌های روستانشین یا خانه نشین چی است؟ تمام مراکز صحی ما فعلا به مراکز آگاهی عامه مبدل شده. تمام پرسنل صحی ما، تمام مولوی صاحبا ما، وزارت حج و اوقاف هر پیام ما رو برای 7000 مسجد روان میکنه در افغانستان.
خانم‌ها در مراودی فعال و همزمان با مردای خانواده هستند. مرد خانواده از بیرون پیام میگیره. یک، رسانه ها در جایی که قابل دسترس هست یک از مجاری بسیار خوب برای انتقال پیام هست. کاری که فعلا ریاست جمهوری، وزارت صحت عامه و ولایات به صورت منسجم روی دست گرفتن است که ما در صورت باورم است که ما در صورت میتونیم کرونا را شکست بدیم که ما شورای انکشافی محل فعال بسازیم. در اون شورای انکشافی محل که در قریه هست، در اونجا هم زن عضویت داره و هم مرد خانواده عضویت داره و از تمام کرده تاکید ما بر است که در افغانستان تا زمانی که به صورت عملی و همگانی و هماهنگ عالم دین بیرون نشه و ارباب محل و کلان قوم بیرون نشه، کوچه به کوچه نگرده، ای که قرآن به دست میگیره، ای که پیام وزارت صحت به دست میگیره، مردم هشدار نده. وقتی که امریکا با بهترین تکنولوژی و اقتصاد خود جلوش گرفتن نتونست، 2000 نفر دیشب مرده، 32000 نفر مصاب شده. خداوند امروز هنوز بر حق ما لطف کرده، ما کمترین واقعات در دنیا داریم. اگر این دو قشر مسئولیت خود ادا نکنه، ما تمام تکنولوژی دنیا را با وزارت صحت عامه افغانستان بیاریم، قابل جلوگیری نیست. امروز فرصت عزیزه که شما ژورنالیست محترم، من مسئول وزارت صحت عامه، استاد محترم، عالم دین و بیننده محترم به این باور برسیم که صحت نه مسئولیت تنها وزارت صحت بوده میتونه، نه در صلاحیت و توان یک نهاد است. صحت یک سرمایه جمعی و همگانی است که تمام ما در قبالش مسئولیت داریم و در بحث آگاهی هم قسم که شما اشاره کردین، اگر تمام جامعه فعال نشه، تمام اقشار فعال نشه، همه مسئولیت ادا نکنن، از انتقال پیام مؤثر ما تیر، از شیوع شایعات جلوگیری نکنن، متاسفانه ما در قسمت کنترل این ویروس او توقعی را که داریم برآورده نخواهد ساختیم. اما اگر شهروند ما، رسانه ما، عالم دین ما حداقل مسئولیت خود اولا در قبال خود و بعد با انتقال پیام در قبال هموطن خود ادا کنه، که تا قسمی که تا امروز ما کمترین تعداد واقعیت در منطقه و در جهان داریم، ان شاء الله افغانستان با سر بلند در کنفرانس‌های بین‌المللی بعد از این مصیبت جهانی حرف به گفتن خواهد داشت. یو بل پوښتنې ته به ورسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نجیب الله ده، د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی. د پخوا په شان په ودونو، محفلونو، مجلسونو کې سره راټولیږي، یو بل ته لاسونه او غاړې ورکوي. د درنو میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د عام خلک د دې خطرونو، د دې ناروغۍ د خطرونو څخه خبر کړو چې تر څو ځانونه ترې وساتي. نیازی صاحب، د عامې روغتیا وزارت په عمل سره تر ډیره ودونو کې ګډون او یا هم لوی غونډو کې ګډون د هر څه بند سوي دي، خو یو مسله چې پاتې ده هغه د جنازې د فاتحې او د ختم په مراسمو کې د ګډون مسله ده. دا به څنګه کیږي؟ خو شک نشته چې یو خو دا ده چې متاسفانه مخکې ما عرض وکړو چې کله کله په بعض ځایونو کې، بعضې خو نه وایو، تقریبا د افغانستان په ډیرو ځایونو کې فرهنګ په دین باندې غالب دی. یعنی د مثال په توګه کله چې یو سړی د سفر نه راځي او ته د لرې نه ورته وایي چې ستړی مه شئ، په خیر راغلی، خدای مو راوله، هغه راځي غاړه ودرکوي. او که چیرې وایي چې معذرت غواړه، وګوره چې دومره بې غیرته یې وایي، یعنی ته ولې دا کار نه کوې. فکر کوم چې راځي چې مونږ کله دین ته، احکام ته لاړ شو، خصوصا د جنازې په ارتباط باندې د ټولو علماو نظر دا دی چې جنازه فرض کفایه ده. فرض کفایه معنا دا ده چې که چیرې 2 کس یا 3 کس یا 4 کس چې خصوصا د دغه حالاتو او په داسې شرایطو کې د جنازې د انتظام لپاره، د دفن لپاره، د هغه چې کوم مطلب ضروریات لپاره چې حاضر شي، نو هغه فرض د ټولو نه ساقطېږي. که چیرې مونږ بیا هم هغه خپل دودونو او مطلب دا دی چې دغه ته چې فوکس کو چې فلاني زما د رور په جنازه کې، زما د پلار په جنازه کې رانغی او د کرونا نه یو بهانه جوړه کړه ځان ته، فکر کوم چې دا غیر صحیح دی. بلکې صراحتا د اسلام نظر دا ده چې د جنازې منځه ته یا د جنازې د مونځ فرض کفایه معنا دا دی چې یو څو کسانو چې
هلته مطلب دا دی چې دغه کار وکړي د ټولو نه دغه فرد ساقطېږي، بلکې هغه افراد چې د هغوی په وجه موږ کولی شو چې دا جنازه ښخ شي او د دې جنازه احترام کیږي، نو باقي خلک معذور دي. دا فرض کفایه ده، دا لازم نه دی چې ټول خلک خصوصا په دغه شرایطو کې په دې جنازه کې په جنازه او فاتحه او ختم کې ګډون کې. دلته یو مسله ده، روغتیا پوهان ویل له مړه شوو دا وایروس نورو ته نه ځي، خو له مړه کېدو وروسته هم څو ګړۍ پر جامو ژوندی وي، ځکه مړی سملاسي په خوندي موادو کې پیچل کېږي او خاورو ته سپارل کېږي. ډاکټر صاحب په دې برخه کې غواړم تاسو هم معلومات ورکړئ. صحیح ده کله چې یو نفر پر کرونا وایروس اخته وي او مړ شي، هغه نه به وایروس نه ځي، خو دغه مثلا هغه ځان او هغه کالي په همدغه وایروس باندې اخته دي، او کله چې مثلا لامس یې هغه مړی نو حتما ورته انتقال پیدا کېږي. اوس په دې اړه د همدغو مړو د ښخولو په اړه د عامې روغتیا وزارت هغه دستور او لارښوونه څه ده؟ مننه. یو شی باندې باید تاکید وکړم چې د روغتیا وزارت او د حج او اوقاف وزارت ټول د دې ټولنې غړي مسلمانان دي. په هیڅ صورت هیڅ هغسې اقدام، هغسې خبره، هغسې پیام خلکو ته نه نشري چې په هغې کې د اسلام او د دین اصول ته احترام نه وي شوی. مړي ته احترام، هغه د تکفین و تجهیز ټول هغه دینی مراسم موږ ته یو اصل ده، خو د هغې تر څنګ چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه د ټولنې مسؤلیت هم موږ ته اصل ده او د هغه اولاد او کورنۍ مسؤلیت هم موږ ته اصل ده. روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د روغتیایي سازمان د لارښوونو په اساس د حج او اوقاف وزارت په توافق سره چې دوی یو اعلامیه هم دې باندې نشر کړ، داسې یو طرز العمل باندې په توافق رسېدلي چې د هغې په قالب کې اولویت هغه دینی او اسلامي ارزښتو ته احترام سره هغه اهتمامات د جنازې د تکفین و تجهیز په اړه مد نظر کې نیول شوي دي چې هم د جنازې عزت وشي، حرمت وشي او د هغې تر څنګ د ویروس د انتشار نه مخنیوی وشي. دا اعلامیه د روغتیا وزارت په سایټ کې هم شته، د حج او اوقاف وزارت په سایټ کې هم شته، د رسانیو د طریق هم نشر شوی دی او دې باندې ښه توب یې په دې کې دی چې دا ابتکار هغه اصلي محور د حج او اوقاف وزارت په لاس کې دی. ټول دینی شرعي ملاحظات په نظر کې نیول شوي او د روغتیا وزارت د لارښوونو سره چې د ویروس انتشار نه مخنیوی وشي طرز العمل بله ډیره زیاته مننه. آقای نیازی، توصیه و دستور دین در این مورد چیست که مراسم تکفین و جنازه فرد مبتلا به ویروس کرونا چگونه باید صورت بگیرد؟ فقه اسلامی با طب هماهنگ و دوش و دوش حرکت میکند. اول فتوا از طب میگیرد فقه که در این مورد خطر به چه اندازه است. بسیار نکته خوبی را شما اشاره کردیم و همین سوالم فکر کنم یک سوال بسیار مهم بود که آیا ویروس بعد از مرگ انسان زنده باقی قابل انتقال هست یا نه؟ فقه اینجا از طب میپرسد که ویروس خطراتی را تولید میکند یا خیر، باعث انتقال هست یا نیست. طب میگه بله باعث انتقال. وقتی که طب میگه بله، فقه میگه بالکل صحیح است، پس یک عضو شرعی پنداشته میشود. با در نظر داشت همه احتیاطات لازمه و جلوگیری از انتقال ویروس، انسان با عظمت و جایگاه خود به دار آخرت خود انتقال داده میشه. بله واله با آخرین سوال برنامه میریم. به نام خدا، فرزانه موج غفوری هستم از ولایت سمنگان، باشنده ولایت بلخ. به دیدگاه کارشناسان ما از یک راهکار کلی که یک قرنطینه بهتر و خوبتر پیشنهاد بکنه و ما بتانیم که از مصاب شدن افراد بیشتر به مرض کرونا جلوگیری بکنیم چی است؟ دکتر صاحب مهربانی، در مورد قرنطین اگر مسئله واضح شود که قرنطین در شبخانه خوب است یا در خانه و به طور کلی چطور ما میتونیم که یک مریض خود قرنطین کنه و اعضای فامیل مبتلا نشه؟ تشکر. یک نکته رو باید توجه بکنیم است که پیام‌های ما از امروز تا فردا، از دیروز تا امروز و امروز تا فردا وابسته به سرعت سرایت ویروس متفاوت خواهد بود. مشورت امروز ما است که خانواده ها تمامش در خانه ها باشن، نامش قرنطین میمانیم، حضور خانگی میمانیم، هر نامی که بر جامعه بیشتر پسندیده هست. یک، او واقعات مشکوک تمام تلاش وزارت صحت عامه، مشوره وزارت صحت عامه بر است که در واحدهای قرنطین مربوط به وزارت صحت عامه باشه. ما دو بحث را خلط نکنیم، یک بحث قرنطین هست، یک بحث تجرید هست. تجرید بر واقعات مثبت هست، در اتاقایی می باشد در اونجا تمام احتمامات صحی ویژه مد نظر گرفته میشه و در اونجا مریضا در فاصله 2 متر میتونن باشن. قرنطین ما تمام تلاش ما است که هر فرد در یک اتاق باشه
که خطر ابتلا از انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه به 0 برسد. تاکید ما بر است بر تمام خانواده مشوره ما است که به خانه بمانند، از خانه بیرون نشن. واقعات مشکوک با وزارت صحت عامه همکاری کنند، در واحدهای قرنطین وزارت صحت عامه باشند. تا دیروز ما تمرکز ما بر شفاخانه ها بود. دیروز به این معناست که زمانی که انتشار بسیار فعال اجتماعی موجود نبود. امروزی که ما شاهد انتشار فعال اجتماعی هستیم، وزارت صحت عامه در قالب حمایتی که از جانب رئیس جمهوری صورت گرفته به صورت وسیع در سطح ولایات و مرکز واحدهای بسیار کلان را برای حضور جمعی حضور کتالات کلان برای قرنطین آماده ساخته و فعلا در تدارکش هست. احتمامات از طرف دولت گرفته شده. چیزی که اگر میخواین که جامعه مسئول بمانه است که بر دولتتان و بر وزارت صحت عامه بر نظام اعتماد کنین، مطمئن باشین که شایعات فیسبوکی واقعیت نداره. واحدهای تجریدی که برای مریض آمد نظر گرفته شده در قالب امکانات موجوده و در عالم اسباب تمام احتمامات برای فعلا در ظرف موجوده روی دست گرفته شده. در واحدهای قرنطینی که آماده شده و در دست اجرا هست، در اینجا هم تمام احتمامات ابتدایی که برای حضور مسئول و مستریح شهروند لازم هست اونا مد نظر گرفته شده. کوشش کنیم که تمام او تعداد از افراد کیس مثبت است اونها را قانع بسازیم به شفاخانه انتقال بده. چیزی که بسیار دردآور است که تا امروزه حدود بیش از 70% مواردی که مثبت هست تلاش بری دارن، تاکید بری دارن که در خانه خود اقامت داشته باشن، در اونجا تحت مدعا قرار بگیرن. این خودش زمینه انتشار ویروس مساعد ساخته، خودش زمینه ساز ابتلای اعضای خانوادهتان میشه. اگر شک دارین شما با ما رو وزارت صحت عامه مراجعه کنین. ما موارد متعددی را در کابل و در هرات داریم که یک عضو خانواده و زمینه ساز ابتلای 18 عضو خانواده و اقارب خود شده، یک کارمند یک اداره خاص دولتی موجب ابتلای تعداد زیاد از هم مسلکای خود شده که در رسانه‌ها ما می‌بینیم. تلاش ما بر است که ما زمینه قرنطین و تجرید وسیع‌تر بسازیم تا روزی که ظرفیت در دولت و در وزارت صحت عامه موجود است که ان شاء الله مصیبت کلانتر از این ظرفیت نگرده. با وزارت صحت عامه با دولت همکار باشین و در این واحدها ډیره زیاته مننه. ښاغلی نیازي، ستاسو په نظر ستاسو مشوره په دې برخه کې څه ده او ستاسو په همدغه جواب سره خپرونه پای ته ورسوو؟ مهرباني. خب بشک چې جناب مجروح صاحب د قرنطین په ارتباط باندې ډیر مطلب دا دی چې علمی او طبي او صحي خبرې وکړي. زه وایم چې په قرنطین کې هم احتیاط پکار دی چې کېدای شي چې په دغه افراد چې کوم په کور کې قرنطین دي څوک مصاب وي، په دې کې هم ډېر زیات احتیاط ته ضرورت لرو. او بله خبره دا ده چې د استفاده وکړو د قرنطین نه څنګه استفاده وکړو. یو کس چې ټول عمر 40 کاله په اداره کې کار کړی دی یا په پوهنتون کې استاد و یا مطلب دا دی چې مصروفیتونه د کور نه باندې درلود، نو هغه ته ډېر مشکل دی، ورځ ډېر سخت مشکل تمامېږي. نو د کور د قرنطین نه صحیح استفاده وشي. موږ څنګه کولی شو چې یعنی کېدای شي چې داسې فامیلونه شته چې په ټول میاشتې کې ښځې خپل خاوند سره نه ګوري. لوږې نه مړ کېږو. نیازی صاحب، خبره به مو د موږ اورېدونکو لیدونکو ته من رسولې که چیرې په کور کې نه وي نو ښه ده چې له دغه وخت نه استفاده وسي. نو د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي او له تاسو ډاکټر صاحب دغه جمله چې زه خپله زما یو پیغام په توګه ټولو افغانانو ته زه وایم چې موږ په الله باندې توکل کوو، په الله باندې ایمان لرو. چې کوم دین الحمدلله زمونږ د قلب او د زړه او د روحیې دپاره د یو سبب یو قوي مطلب دا چې انګیزه ده، په هغې باندې خدای ته رجوع کوو او د خپل ګناهونو نه توبه وباسو. او د دې په څنګ کې کوم مطلب دا دی چې توصیه، حتی اوس ورته توصیه نه وایو، اختاریه وایو، چې د وزارت صحت د طرف نه، د دغې ارګانونو د طرف نه، د اسلام د طرف نه دې دپاره چې مونږ ځان وساتو د دې خطر نه، ځکه چې حفاظت د نفس په مونږ باندې واجب دی او فرض دی. د دې نه کار واخلو او د خپلو خلکو سره همکاري وکړو. هغه خلک چې په کور کې نشي کېناستلی د مجبوریت په وجه، یعنی یو عام
همکاري شي په افغانستان د افغانانو په منځ کې عام شي چې مونږ هر یو چې احساس د مسؤلیت وکړو، بوج د دولت هم کمیږي، په دولت باندې چې کوم بوج دی هغه هم کمیږي، مونږ خدای ته نزدیک کیږو او مسؤلیت هم ادا کوو. ډیره زیاته مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. له ښاغلي مجروح صاحب او تاسو نیازي صاحب نه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو موږ سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، آزاده جرګه همدومره وه. ښه وخت.